ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتؤاديهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعي له سائر الجسد في السهر والحمى. صدق الله مولانا العظيم متفق عليه. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو د الله تعالی ځنې ډېر زیات خوښي و چې د یوې هفتې نه تر بلې هفتې پورې ژوندي وساتلو او بیا په ټولو زنده سرو کې مونږ او تاسو ته د دې توفیق راکړه چې د دنیا مانده ته راشو او د خدای په یاد کې وو. انسانان همیش یو ځای او بل ځای په یو نوم او په بل نوم باندې منسجم کیږي او یو ځای کیږي او ټولنې جوړي او نظم او ترتیب یا د بنده د لاس قوانین او یا په خپله باندې کوم قوانین جوړي، ځان ته نظمونه جوړي، یا د جغرافیې په لحاظ باندې او یا د خپل سیاسي پارټۍ او سیاسي هدفونو په خاطر باندې او یا د نورو شخصي غرضونو دپاره خلک ځان سره یو ځای کوي یا د قوم او قومولۍ او د ملت او ملتدارۍ په نامه باندې یو ځای کیږي. اما کوم یو نسخه چې الله جل جلاله بندګانو ته ورکړې ده، دین بهترین ځای د نظم او بهترینه ضابطه په ژوند کې ده، ځکه چې نه جغرافیه غواړي او نه سرحدات غواړي، نه سیاست غواړي او نه قومیت غواړي، نه ملیت غواړي او نه ملګرتیا غواړي، بلکې هر څوک د دین په نامه باندې یو ځای کیږي او الله جل جلاله د ټولو ادیانو نه بهتر دین د اسلام دین پیدا کړی او د مسلمانانو سره داسې ویلي دي چې په هر ځای کې به تا سره دین وي. شخصي ژوند کې به در سره وي، په کور کې به در سره وي، په بازار کې به در سره وي، په دفتر کې به در سره وي، په سفر او په حضر دواړو کې به در سره دین وي او په ټولو معاملات او سیاست او حکومت او حکومتدارۍ کې او کورنۍ ژوند کې او تدبیری منزل کې او نکاح او طلاق او بیع او شراء کې اجاره کې او په هر یو اموراتو د ژوند کې به در سره دین وي او په دې باندې به جمع کیږئ او هیڅ وخت به د دې نه جدا کیږئ. نو دا یوه منظمه قاعده ده او د دې قاعدې لاندې باید په دین کې همدغسې انسان منظم شي، نه دا چې د شخصي پارټیو سره، نه دا چې د رسمیاتو او یا د سیاستونو په لحاظ او یا د خپلو غرضونو او شخصي هدفونو په لحاظ باندې او یا د غونډو او شوراګانو په لحاظ باندې سړی یو ځای شي. تکافو نه کوي، انسان ته خلات یې نه ډکېږي او خلا به لري او غلطي به لري او بالاخره په یو داسې ترتیب باندې به وي چې نن به وي او سبا به نه وي. د اختلافونو د بې اتفاقۍ او د تفرقې منبع به وي او په دین کې دا شی نشته. نو ځکه الله جل جلاله داسې فرمایي په قرآن عظیم شان سوره آل عمران کې او 4مه سپاره کې: وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله. تاسو ولې کافران کېږئ او څنګه کافران کېږئ
ولی کافر انتم تتلا علیکم آیات الله پتاسو کې آیاتونه د قرآن لوستل کېږي وفیکم رسوله او پتاسو کې رسول موجود دی د رسول موجودیت ستاسو دپاره داسې دی چې ستاسو ټوله رهبري هغه کولی شي او تاسو کې کتاب الله یعنی آیاتونه موجود دي تاسو نور چیز ته ضرورت نه لرئ تاسو بت ته ضرورت نه لرئ تاسو شمس او قمر ته ضرورت نه لرئ تاسو د دنیا لیډرانو او رهبرانو ته ضرورت نه لرئ وانتم تتلا فیکم آیات الله وفیکم رسوله او تاسو کې رسول موجود دی وکيف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم الله دا په ډیر اطمینان سره او په ډیر پراخه منطق سره وایي که چا د الله تعالی باندې ورسره یوځای شو او دې دین باندې منګولې ولګولې او الله جل جلاله دین خپل که من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم نو دی به لارې سمې ته برابر شي لاره سمه څه معنی یو مستر یو خطکش یو قانون یو ضابطه یو داسې څه چې په هغې لاره باندې روانې کړم هم کوږوالی نه لري کله هم تکلیف نه لري همیش دپاره انجام و آغاز معلوم وي ستا ټول شعورات معلوم وي د هغې نه انحراف ګناه ده بې مستقیما به پرې روانې او خپل ژوند به فقط هدیه الى صراط مستقیم نو په خپله به د هدایت کې دین بیا فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړې تقوا وکئ حق تقاته حق تقاته یعنی تقوا کې تقوا وکئ د تقوا سره تقوا وکئ څنګه تقوا یو خدا تقوا وي چې تاسو وایئ زه متقیم او یو حق تقاته د رښتیا او تقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمین او ممړه کېږئ تر څو چې تاسو د اسلام په دین باندې اوسېږئ که د اسلام په دین باندې وایئ او مړه شوئ نو بیا کوم تکلیف نشته یې درته ولې چې ستاسو تقوا وکړه د الله تعالی باندې دین باندې منګولې ولګولې برابر شوئ بیا نو ستاسو مرګ د یو مسلمان مرګ دی بیا به تاسو مړه کېږئ او آخر دنیا هم ښایسته او د دین په باره کې ډېر هر څه وکړه او آخرت به هم ښایسته وي نو بیا وروسته فرمایي په بل آیات شریف کې دریم آیات کې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا تاسو همیش دپاره نږدې شئ یو تر بله حبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو ټول یو د خدای په لسه بحبل الله په ارسۍ د الله باندې منګولې ولګوئ یو ځای شئ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرق مه کوئ ټول یو ځای ونیسئ تبعیض مه کوئ ځان ته غټ غټ ضمیرونه مه راجع کوئ کبر مه کوئ ټول په یو اسلام او په یو مسلمانۍ په صورت باندې د ورورګلوۍ په فضا کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم به تاسو یادونه وکړئ د دې چې الله تعالی تاسو ته څنګه درکړه د محبت درته درکړه تاسو یو ځای کړئ په نعمتونو دا نعمت څه شی دی ډېر لوی نعمت قرآن دی دویم نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم نعمت د دین دی دغه دین تاسو ته درکړه د دې نعمت کا تاسو کلم شکریه نشئ ادا کولی په کوم چې حالت کې وئ په کومه حالت کې وئ ټول د تباهي سره مخامخ وئ قبیله وئ ځانځاني کوله هر یو ملوک الطوایفي کوله هر یو د ځان نه خپل دین جوړو خپل سیاست یې جوړو خپل روزمره ژوند یې په خپله رایه باندې تېرو نو قانون او د دین او د هر څه نه مافوق یو ژوند یې تېرو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تاسو یو د بل دشمنان وئ دغه ټول دشمني تاسو نه وایسته والف بین قلوبکم تاسو کې محبت واچو ستاسو په زړونو کې محبت واچو ته محبت زما زړه کې نشي اچولی ملا صاحب یې نشي اچولی پاپ صاحب یې نشي اچولی د بل کوم دین شیوجا او شیوجي نشي اچولی ګوري بابا نانک یې نشي اچولی کمپیوټرزم یې نشي اچولی اټاوزم یې نشي اچولی امپریالیزم یې نشي اچولی سوسیالیزم یې نشي اچولی الفت الله جل جلاله سړي په زړه کې اچي ستاسو په زړونو کې الله الفت واچو دا د انسان په محبت پورې اړه نه لري چې انسان باید محبت سړي بازار کې نه خرڅېږي چې وایخلي په قیمت باندې محبت نشي اغوستلی فلهذا الف بین قلوبکم ستاسو په زړونو کې محبت واچو تاسو ولې ځکه چې تاسو شئ اخوانه یو په بل باندې الف بین قلوبکم
ځکه چې تاسو پخوا اعدا او دشمن وئ، اوس چې یوه کلمه وایي لا اله الا الله ټول یو ورونه شوئ، ټول یو صف کې کېناستئ، تور سپین هر څه تبعیض نشته. هر څوک چې مخکې راغی په اول صف کې کښېني، که تور وي که سپین وي، هره ژبه باندې چې خبره کوي، په هر رنګ چې وي او د هر نسل نه وي، په اول صف کې کښېني اول راغلی، دویم صف کې کښېني چې دویم راغلی، او بالاخره دغه یو صف او دغه ټول هر څه یو امام پسې اقتدا کوي او یوه کلمه وایي او یوه ثنا وایي او یو د خدای تعالی یاد کوي او یو قرآن نه فایده اخلي. فلهذا تاسو یو ځای کړئ، الله بین قلوبکم. وکله چې تاسو کې دا واچول دا ټول هر څه یې وکړه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. او تاسو ولاړ وئ د دوزخ په کنده، ګمراه وئ، دوزخ ته ورلوېدئ، بالاخره آخرت هم خرابېده. شفا حفرة من النار، شفا او شفا فرق لري. شفا د کندې دوزخ په غاړه باندې ولاړ وي، او شفا دې ته وایي چې دارو شي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن، هغه شفا ده، شفاخانه ده، او شفا کنده د دوزخ ده. ولهذا په اصطلاح کې هم کله شفا حفرة من النار فانقذکم منها، هغې کې اچول کېدلی د هغې نه بچ کړئ، فانقذکم منها کذلک یبین الله آیاته. همدارنګې تاسو ته خپل آیاتونه تکرار کړل لعلکم تهتدون، چې تاسو یې هدایت کړئ نیکې لارې ته. راځو دې ته چې وکیف تکفرون. دا آیات چې کله نازل کېده نو اوس او خزرج دوه قبیلې وې په مدینه منوره کې، او دواړه سخت دشمنانو یو د بل. بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او یو شو. بیا یوه ورځ سماس یهودي د قیس زوی، هغې ولیدل چې دا اوس او خزرج پخوا جنګونه کول، یو بل سره مړه کول، نن څنګه په اتفاق باندې ناست دي. نو دې ته شعرونه وویل، هغه سابقه او حماسه شعرونه یې ورته وویل چې ستاسو پلرونه یو بل سره مړه کړي، ستاسو یو بل ورونه مړه شوي، تاسو خپل ټول مړي ولې هیر کړه، تاسو ولې سره یو ځای شوئ. د ټولو یو ځل وینه په جوش باندې راغله، د هغه غلطې عنعنې نه، د هغه جاهلیت د غریزې نه کار واغست او یو د بل سره برابر شو چې تورې په لاس کې واغستې چې جنګونه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چا خبر که راغی ورته، کله چې ورته راغی نو ورته تاسو اوس هم جاهلان یې، اوس هم په جهالت کې. نو الله جل جلاله ورته داسې وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله، تاسو ولې جهالت او کفر پسې بیاځئ؟ دا چې در کې آیاتونه لوستل کېږي، قرآن لوستل کېږي او رسول الله در کې وي، نو تاسو خو په دین باندې باید یو ځای شئ، نه دا چې بې دینۍ باندې یو ځای شئ. نو که په دین باندې یو ځای کېږئ نو د الله تعالی دغه دی چې خپل ټول هغه جاهلي رسمونه، هغه سابقه رسمونه، هغه څه چې د اسلام نه، الاسلام یهدم ما قبله، څومره اسلام چې کله سړی قبول کړي ټول هغه څه ورانوي او لرې کېږي هغه ګناهونه کوم یو چې هغې نه مخکې شوي دي. او الهجرت تهدم ما قبلها، او کله چې د خدای په لاره کې هجرت وکړو ټول هغه ګناهونه درته معاف کېږي کوم یو چې تا مخکې کړي دي. نو اوس د اسلام دپاره چې کله تاسو داسې وکړه، ای اوس او خزرج دا کار مه کوئ، او ټولو مسلمانانو ته دا حکم دی چې کلم آیاتونه ولوستل، کلم قرآن ولوستل، د خدای په دین باندې یو ځای شئ او بیا یو ځای شئ، بیا تاسو کلم دا کار مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ترجمه د دې ابن مسعود صاحب داسې کړي، ځینې وایي چې دا روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. حق تقاته یعنی حق تقوا کومه یوه ده؟ ابن مسعود رضی الله عنه روایت کوي او فرمایي حق تقاته ان یطاع فلا یعصى، اطاعتک او د الله تعالی نه نافرماني مه کوه، دې ته تقوا ویلی کېږي چې کله دې وکړه. او ان یذکر الله، او الله یاد کا، وان یذکر ولا تنسى، او الله یاد کا او کله هم مه هېروه، د یاد نعمو مه هېروه او همیش دې باید پرېږدې. وان یشکر، او د الله تعالی نه شکر وباسه، او کله چې شکر ولا یکفر، او کافر کېږه مه، فلا یکفر، په هغه نعمتونو چې درکړي په هغې باندې کفران مه کوه بلکې شکر وکړه. نو اوس د الله یادول، د شکر کول، د الله تعالی نواهی او امر منل، نو دې ته حق تقوا ویلی کېږي. نو بیا تاسو کله که مړه شئ په دنیا کې هم سرفرازي ده او په آخرت کې هم سرفرازي ده. بیا وایي واعتصموا بحبل الله، دا حبل الله رسی د الله څه ده؟ دغه حبل د الله څه دی؟ حدیث شریف کې وایي
الحبل المودود من السماء الى الارض، هغه اوږده رسۍ ده چې د اسمان نه تر ځمکې پورې غځېدلې ده. یو طرف ته خدای دی او بل طرف ته تاسو یې، بل څوک نشته در سره. د خدای رسۍ ټینګه ونیسئ او قرآن عظیم شان حبل الله دی، قرآن عظیم شان ونیسئ. کلم چې قرآن ونیو نو حبل الله دی، نو بیا تاسو کلم نه ګمراه کیږئ، ځکه چې تاسو واعتصموا بحبل الله جميعا او په ټول سره یې ونیسئ. منجمه یو ځای کوئ، ټوله خبره یو ځای کوئ، کوم یو خوشحالي م یو ځای کوئ، غم م یو ځای کوئ، دین یو ځای کوئ، حج ته یو ځای ځئ. د دنیا ټول بیع او شرا ټوله په یو خوله باندې او په یو ترتیب باندې کوئ. اختر یو ځای کوئ، روژه یو ځای نیسئ، زکات یو ځای ورکوئ او ټول په یو اتفاق ورکوئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. دشمن ولې کېږئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ولې داسې کېږئ؟ ترى المؤمنین فی تراحمهم، مؤمنان همیش لیدل کېږي فی تراحمهم، یو د بل سره رحمت کوي، یو د بل سره نرمش کوي، یو د بل سره سازش کوي. فی تراحمهم وتعاطفهم، او تعاطف علما دا وایي چې څومره تکلیف په مسلمانانو باندې وي او کوم غم و ښادي چې وي ټولو کې اشتراک کوي ورسره. تعاطفهم، تعاطف یعنی یو بل سره اشتراک کوونکي دي. فی تعاطف وتؤادیهم، و یو بل سره محبت کوي، ارتباطونه سره ساتي، د لرې لرې ځایونه سره ورونه کېږي، که دلته یې که په سعودي کې دی، که په اندونیزیا کې دی، که په ترکستان کې دی او که په امریکا کې دی، ټول راځي حج نه یو ځای طواف کوي، ټول په یو لباس کې طواف کوي او ټول په یو ځای کې وي. نو دې کې فرق نه راځي چې دا څوک دی سپین دی او که دا تور دی، دا مسلمان دی، د هر ځای مسلمان چې دی تا سره په یو طواف کې شریک دی، تا سره په یو مانځه کې شریک دی، تا سره په یو عبادت کې شریک دی، تا ته د الله په کلمه کې یو شریک دی. نو بیا وایي تعاطفهم وتوادیهم کمثل الجسد، دغه ټول مؤمنان د یو جسد غوندې دي، د یو وجود غوندې دي، یو اسکلیټ دی، یو جسم دی. که چیرته داسې وشي چې یو اندام د دې ته تکلیف ورسیږي، یو عضو ته تکلیف ورسیږي، اذا اشتکا عضوا، که د یو عضو شکایت تکلیف ورسیږي، تداعي سائر الجسد، د ګوتې سره ټول وجود، دا ټول اعضا ناقلاره کېږي، د ټول وجود سره یو ځای کېږي. کله چې دې سره بني آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک جوهرن، اگر عضوی بدر آورد روزگار دیگر عضوها را نناند قرار. سعدی صاحب فرمایي. نو په دې لحاظ باندې چې تاسو کله د یو ټول یو اعضای که ګوته د درد کوي، ټول ځان دې درد کوي. فی السحر وحمه، په بېدرخوابۍ کې، په شوګیر کې، په سردردۍ کې او په تبه کې تاسو یو بل لکه څنګه چې د عضو د یو درد وکړي، یو وجود درد وکړي، نو ټول عضو ورته راځي او ټول ورسره ناقلاره کېږي. لکه بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الرجال المسلمین کجسد الواحد، مسلمانان ټول د یو جسد غوندې دي. اذا اشتکا رأسه اشتکا کله، که چېرته یو سر درد وکړي نو ټول درد کوي. اذا اشتکا عینه اشتکا کله، که سترګه درد وکړي نو ټول وجود درد کوي. ځکه چې دا ټول مسلمانان دي، دا خور وفات شوی دی غم، د دې ټولو غم دی، ورور وفات شي د دې ټولو غم دی، ځکه ټول موږ یو ځای کېږو. نو اوس یو کرانه یو کورنۍ خفګان ته راشي او تکلیف کې راشي، موږ ټول ورسره ناقلاره کېږو، موږ ټول ورسره تکلیف کېږو، موږ ټولو ته درد رسیږي، ځکه زموږ هم دا لاره ده. یو بل مسلمان سره باید دا تعاطف او دا توادي او دا محبت باید وساتو. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحموا من فی الارض، رحم وکئ په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي. لیرحمکم من فی السماء، یرحمکم من فی السماء، کله به در باندې رحم وکړي الله په هغه وخت کې چې تاسو د ځمکې په مخلوق باندې رحم وکئ، تاسو باندې به د اسمان مخلوق، تاسو باندې به الله جل جلاله په اسمان کې رحمت را نازل کړي. یا داسې فرمایي الراحمون ارحم الرحمن، کوم یو څوک چې رحمت والا دي، تعاطف والا دي، د ښه زړه والا دي، نرم دي، هغې باندې الله جل جلاله رحم کوي او چې په هغې باندې رحم وشکړي. په بل حدیث شریف کې المؤمن للمؤمن کالبنیان، یو مؤمن د بل مؤمن دپاره کالبنیان، د بنیان غوندې دی، یو یشد بعضه بعض، لکه رسول الله
ودخل رسول الله صلی الله علیه وسلم اصابع داسې ګوتې داخلې کړي لکه یوه خښته په بله باندې کل بنیان د یو دیوال په شکل دی یو مؤمن بل مؤمن که دا خښته وباسې دا دیوال نړیږي که دا خښته وباسې دیوال ناقص کیږي که دا خښته وباسې دیوال بنیاد خرابیږي المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ځینې داسې وي او داسې وي غلطې خبرې او غلط کارونه د دین نه لرېتوب کول دا ټول هغه څه دي چې مسلمانۍ سره نه ښایېږي تاسو ته دا وایي چې ته باید مهربانه اوسېږي د خپل زړه مه منه ځکه د زړه نه مه منه ولې مه منه که په زړه کې دې یوه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الاخلاق یقسم کما یقسم الرزق اخلاق په تاسو کې داسې تقسیمیږي لکه رزق چې په تاسو کې تقسیمیږي هر چا ته رسیږي که دوست یې ګڼي او که نه لري ان یحبه او لا یحبه رزق ورته ورکوي اخلاق ټولو ته ورکوي خو دین د هغه چا ته ورکوي ان یحبه دین د هغه چا وظیفه ده او هغه چا ته یې ورکوي چې هغه دوست ګڼي الله جل جلاله کله چې دوست شي نو هغې ته دین ورکوي ولا یسلم او مسلمان نه دی هغه ان یسلم باللسان او بالقلب تر څو پورې چې په ژبه باندې ژبه یې مسلمانه نشي او قلب مسلمان نشي تر هغې پورې مسلمانېدل یې سړی نشي ولې اسلام څه ته وایي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب او که دا دواړه یو ځای شي نو بیا دې ته مسلمان دی منافق خو ډېر ښه اخلاص کوي اسلام سره منافق خو ډېر څه وایي مسلمانانو ته وړاندې کېږي د اسلام په جامه کې به وړاندې کېږي او که د کافرو سره یو ځای کېږي ستا خپله خوښه خو مسلمان ته به په دې نامه نه راځي چې دلته دې بله ایډیا وي او مسلمان طفل ته ودرېږي مسلمان کلاس او صنف ته ودرېږي مسلمان عسکر ته ودرېږي ضبط و پروت ورته ښې په کلاس په یونیورسټۍ کې ورته تعلیم کې ورته ټول درسونه وي خو ستا په مفکوره کې بل څه وي او دا بچي د مسلمان وي د مسلمان په ټیکس باندې د مسلمان په مالیه باندې تربیه شوی او درنه جوړ شي یو بل څه خدمت د بل چا د ایډیالوژۍ دپاره کې او بیا د اسلام دپاره یې نه کوي ځکه دا ټول چې ناست دي دا ښایسته څېرې دا محترمې څېرې دا ټولې مسلمان دي ته په کوم جرأت کولی شي چې ستا په دلته یو بله ایډیا ده او په خوله باندې د یو بل ځای درس ورته ورکړې دروغ ولې نو تر څو پورې نشي مسلمانېدلی چې ژبه دي او زړه دي دواړه مسلمان نشي کله دې چې ژبه او دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته یوه ښځه ده او هغه ډېرې روژې نیسي ښه مونځونه کوي او ډېرې صدقې کوي خو دا چې ژبه یې تکلیف خلکو ته رسوي همسایګانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هي فی النار دا به په دوزخ کې وي ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په خوا کې یوه بله ښځه ده لږ لږ شی خیرات کوي لږ لږ کارونه کوي او لږ مونځ کوي او لږه روژه نیسي خو ټول ګاونډیان د ده د خولې نه او د اخلاقو نه خوشحاله دي هغوی هي فی الجنه دا به په جنت کې وي ولې ستا د خولې نه چې څه راوځي باید د هغه څه وي چې خدای نه نازل شوی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان وي او د هغې نه راغلی وي او که دا نه وي د مشر عزت وکړه من لم يرحم على صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ليس منا زمونږ نه دی څوک چې د مشر احترام نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي دپاره که ته احترام وکړې په داسې ځای کې به د احترام وکړي چې هلته ستا ضرورت وي احترام ته او که ته د یو سړي د یو مشر بیابي وکړي او د هغې سره بېعزتي وکړي الله تعالی به دې په داسې یو ځای کې به بېعزتي به دې وکړي چې هلته به ته نه غواړې بېعزته به شي وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله تعالی دا کارونه کوي ته یې نشي کولی او ټول دین په دې باندې ګویا دی واعتصموا بحبل الله کله چې مسلمانانو سره یو ځای شي په خوله او په ژبه یو ځای شه کله چې دا رسۍ ونیوله نو د نیکۍ نه یې ونیسه د اخلاص نه یې ونیسه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان شه قرآن در سره دی ویل وله که نه پوهېږي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون په کوم مسله نه پوهېږي د ځان نه مفتي مه جوړوه ځان نه اجتهاد مه کوه اهل ذکر خلک شته دی پوښتنه ورنه وکړه د خپله افتا کول معنا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو وخت به داسې راشي چې تاسو نه به علم واخیستل شي نو هغه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه به علم څنګه اخیستل کېږي وایي نه ستاسو نه به علم داسې نه اخیستل کېږي علما به کم شي علما به درنه لاړ شي او ستاسو مشران به هغه ګمراهان شي چې کله تاسو ته فتوه درکوي تاسو به هم ګمراه کوي او په خپله به هم ګمراه وي تر دې حده پورې به راورسېږي نو اوس موږ نشو کولی چې د یو بل دین باندې روان شو خوله باندې مې یوه وي په زړه باندې مې بله وي نفاق وي په صف کې مو ودرېږو بیا هم موږ تبعیض ته لمن وهو
موږ او تاسو خپلو کینو او بغضونو ته خپل حسدونو ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تناجشوا ولا تتحسسوا ولا تباغضوا ولا تدبروا كونوا اخوانا. مکوئ تجسس، مکوئ بد کارونه مکوئ د مسلمان سره، غیبت مکوئ، ورسره غضب مکوئ، وروسته پسې خبرې مکوئ. مسلمانان شئ. كل مسلم لمسلم حرام دمه عرضه ماله. د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی وینئ، مال خوړل پې حرام دی، او د هغې ناموس او عزت ته هغه پې حرام دی. هېڅ وخت به د مسلمان ته تحقیر نه کوي. المسلم لا يحقر مسلما ولا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. مسلمان به کله خپل ورور خذلان ته ورنه کوي او خذل به نه کوي. لا يحقره، کله به هم تحقیر کوي نه، او سپکوي به نه، او ضعیف به نه معرفي کوي چې زه ډېر اوچت یم او دا ولا ډېر وړوکی دی. ولا یظلمه، ظلم به نه کوي. ولا یسلمه، او بې ځایه به پرې خبرې نه کوي، بې ځایه به نه رټي، د رټلو باندې به نه وي، بلکې څنګه به وي؟ مسلمان به د هغه مسلمان وي چې د بل مسلمان حق داسې ورکړي لکه یو ورور چې ورسره ولاړ وي. نو بیا د ټول خذلان د ټول تکالیفو نه مسلمان خلاصېږي. او که دا نه وي، ځان ته مسلمان ته وي، خدای درته مسلمان نه وي، رسول درته مسلمان نه وي، قرآن درته مسلمان نه وي، ته پخپله ځان ته مسلمان وي، وایه چې څه وي هغه وایه، تر څو پورې چې په دې چوکاټ، په دې قانون او په دې کې برابر نشي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، په دې باندې برابر نشي او د الله رسۍ ونه نیسي. دلته څه د دې بازار نه دی چې هر یو د خپل فکر او خپل رایه استعمال کړي. که مسلمانېږي په رښتیا مسلمان شي، او که نه مسلمانېږي، سید قطب وایي یا بشپړ اسلام یا هیڅ، یا پوره مسلمان شه او یا هیڅ مه یې راوړه. څه ضرورت نشته دی چې بل سره وایي چې ولا زه مسلمان یم. د بنده د یېرې ځان مسلمان کې او د خدای د یېرې نه کې. دعا کوو اله العالمین زموږ دا محفل د ذکر په محفل کې ذات